بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ تمریناتي لوبه یا وارم اپ گیم چې دی نیوزیلند وګاټه. ګورئ موږ مخکې ویلو په کرکټ کې په وارم اپ لوبو کې دا ګټل بایلل څه معنا نه لري، مګر دې کې مهم پوینټ دی. مهم پوینټ دا دی چې تا هغه میچ ګټلی شي او تا ته څه معنا ونه لري، ته خپل لوبغاړي مکمل ټرای کوئ، ټیسټ کوئ. په تیره لوبه کې سیدي کتل نو ټیسټ شوی. نیوزیلند ته اوس وګوره، هغه ډیون کونوای ریټایرډ آوټ شو، ګلن فیلپس ریټایر، لکه مطلب آوټ نو بس ځان خپله ده که چې بل چاته موقع ورکړي. سره دې چې هغوی دې ته ونه کته چې یاره موږ میچ وګټو، که ونه ګټو بیا هم وایي ګاټه. هغه میټ هنري پکې راغی، سکور یې وکړ. نو ته باید خپل بیټینګ خپل بالینګ مکمل ټیسټ کړي. د افغانستان دپاره موږ مخکې ویلو ابراهیم زادران او رحمان الله ګربز دا داسې دي لکه 50% نه زیات 60-70% د ټیم ټول سکور بیټینګ په همدوی باندې ولیاړي. T20 ورلډ کپ کې هم دا شی و او اوس هم دا دی. مطلب دا نور چې لوبیږي زیاتره نو اتالان ستاسې ولا انډیواله اتالان ډېرې لوبې ما اتالانو وکړې. نو همدا د اتالانو جام دی، لږ سټیپ اپ شئ. سل ون ډے میچونه مو کړي دي، رحمت شاه شاهدي دې خلکو او محمد نبي ستا خو اخیري ټورنمنټ ته یې دې نه وروسته ریټایر کېږي. سم زړه د خلاصه لوبه وکړه، ښه ښایسته سچویشن ته ګوره، د هغې مطابق او محمد نبي نه باید استفاده وشي. مګر ګورو به چې اصلي لوبو ته کله را میدان ته کیږو. د افغانستان بیټینګ هم پخوانی مشکل دی، بس اوپننګ بهترین دی. بیا ون ډاون د معلومات نه کیږي چې اوس به سیدي کتلي نه به ګلبدین عظمت الله عمرزی ستا فاست بالینګ به څوک. زما په نظر باندې تاسې خو وکړو ته ګوره په وارم اپ کې فلیټ وکټې دي. فضل حق فاروقي په 7 اورو کې څومره تقریبا 45 رنز یې ورکړې. فرید ملک په 4 اورو کې 15 اورو کې 9 همداسې لکه فاست بالرانو دپاره دومره ګنجایش نشته. سپینر ما چې په سپیننګ باندې بینکینګ کاوه، زما په نظر ډیرو خلکو خپل نظری دا غضنفر ډیر مهم و. غضنفر ځکه مهم و، دا اټیک بالینګ زمونږ یو طرف ته یو اینډ هغه کنفرم و د غضنفر سره. د بال کې ډریفټ او میسټري معلومات یې نه کیږي. دا په د خپل بالونو وکټ اخلي، پیچ او کنډیشنز دغه نه زیات دا په خپل ورایټي باندې وکټ اخیستي. هغه د کرکټ بورډ سی مینجمنټ دغه ونه سو، نو هغه انجرډ شو. د هغه په ځای زما په نظر باندې یو میسټري بالر په کار دی، مجیب. کې د افغانستان اټیک بالینګ تا باندې چې مخالفین شروع وکړي، ټول ټیم پریشر لاندې راځي. نو یو بالر باید داسې وي چې هغه تا ته وکټ ټیکر. نو چې غضنفر آوټ سو، د هغه ریپلیسمنټ باید ننګیالی خروټی نه، د هغه ریپلیسمنټ باید مجیب وای چې میسټري سپینر دی. نو د ننګیالي په ځای نور احمد شته دی، دا انف دی. ننګیالي ضرورت نشته په ریزرف کې. خو خیر بیا هم اصلي لوبه دغه سره راځي، ساوت افریقې سره. هغه ګټل مهم دي، ښه زړه د خلاصه ښه درس کې. ګوره یو شي ماته خوند رانه که، زمونږ خلاف 280 نه زیاتې رنزې چیس کول د آسان کار نه دی. سره د میچ وارم اپ هغه پریشر نه کوم چې په ریل میچ کې. مګر بیا هم زمونږ لوبغاړي باید خپل طرف نه دا په ذهن کې کینی چې دا 3 لوبې چې دي، دا هر یو لوبه مهمه ده. د هر یو لوبه کې باید فل افرټ واچي، فیلډینګ بهترینو کې، بالینګ بهترینو کې او بیټینګ. ګوربز صاحب بهترینه لوبه دې وکړه. تا نه زمونږ هیله ده چې ته لږ په 15-20 منټه 15-20 باله په دې کریس باندې دا ووهې او هغې نه وروسته بیا تا ته بال فوټبال ښکاري، بس بیا لګې رو منا بای. د افغانستان لپاره ته ډېر مهم پلیر، ډېر پخوا راسې. ګوره موږ یو وخت کې ګربز باندې نیوکه تیش دپاره کوله چې ګربز دغسې پلیر شي. ګربز کې ما تاسو ته زما ویډیوګانې وګورئ، د روهت شرما او د جاش بټلر میکسچر، هغه اډیسیټي او هغه فلیر هغه راته ښکارېده. ځکه مې په ده باندې دا کا. او اوس موږ غوښته چې دغسې نورم پلیرانې لکه هغه وفي الله ترخیل چې دی، هغه ګربز نه در کاپي ده، مګر هغه ته موقع ور نه کړل شوه. خو ګربز صاحب باندې ریسپانسیبیلیټي ده، هیله ده ښه ریسپانسیبل لوبه وکړي.
بهترین پلیر ون ډے کې دا نه چې به ګړز ګړوز دی وکړه او بس نه ستا کویک نه همدغسې 100 بالونو باندې یو 110 رنز دا چې وکړي بل دغه در سره نورم در سره چلیږي کینی چې ته سکورونه کې ابراهیم ځدراز زموږ بیا ډېر حالات خرابېږي نو هیله ده چې ګربز صاحب ریسپانسیبل لوبه وکړي باقي انشاءالله دغه په کار دی بس زړه د خلاصه بیټینګ بالینګ فیلډینګ هر څه وکړي باقي به الله خیر کې ګورو به کراچۍ پیچ د لاهور پیچ دا ټول داسې دي چې دا فلیټ وکټې دي دې کې به فل افرټ فیلډینګ ډېر مهم دی او زموږ بیټسمینانو نه دا زما هیله ده چې رن آؤټ ته ډېر پام کوئ خپله ګوره مه رن آؤټ کېږئ خو هرشل ته چې رن آؤټ وکټه ورنه کړي دا د بیټینګ وکټ دلته سکور وکړئ ته بې ځایه رن آؤټ نه او د مخالفینو رن آؤټ کوئ دې ته به ګرځئ رن آؤټ ډېر بهترین دغه فری بونس وکټ یې دلته نو انشاءالله د افغانستان د بریا په هیله بیا پې خبرې کوو په لوی الله مسپارم خدای په امان السلام علیکم